أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. صدق الله العظيم. نن مو د سوره النساء درس نمبر 283 شروع کو. په نن درس کې به آیت نمبر 132 او 133 ترجمه او تفسیر وکړو. ولله ما فی السماوات، او خاص الله لره دی، خاص الله لپاره دی هر هغه څه چې په اسمانونو کې دي، هر هغه شیان، وما فی الارض، او هر هغه څه چې په ځمکه کې دي. ولقد وصینا الذین، او په تحقیق سره مو وصیت کړی وه، مو نصیحت کړی وه هغو کسانو ته اوتو الکتابه چې هغوی ته کتاب ورکړی شوی وه، من قبلکم له تاسې نه مخکې، یعنې یهودو نصاراو ته، و ایاکم همداسې مو تاسې ته څه کړی دی؟ نصیحت وصیت کړی دی. ان اتقوا الله، چې تاسې څه شوئ؟ خاص د الله نه څه شوئ؟ وډار شوئ، ویریږئ. وَإِن تَكْفُرُوا، او که تاسې کافران شئ، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، پس بېشکه خاص الله لره دي هر هغه څه چې په اسمانونو کې دي، وما فی الارض، او هر هغه څه چې په ځمکه کې دي. وکان الله غنیا، او دی الله پاک غني، بې پروا له هر چا او د هر شي، حمیدا، او ښه ستایلی شوی ده په ډېرو ښو صفاتو سره. ولله ما فی السماوات، او خاص الله لره دي هر هغه څه چې په اسمانونو کې دي، وما فی الارض، او هر هغه څه چې په ځمکه کې دي. وکفا بالله وکیلا، او بس د الله وکیل، ښه کار جوړونکی. ان یشأ یذهبکم، که اراده وفرمایي الله د تاسې، نو بوبوزي تاسې په مرګ سره، یعنی تاسې ټول به ختم کړي. ایها الناس، ای ټولو خلکو، ویأت بآخرین، او رابولي نور خلک په پیدا کولو سره. وکان الله، او د الله علی ذلک، په دغه کار باندې، په دغه اعدام او ایجاد باندې، قدیرا، ښه قادر، ښه پوره قدرت لري. د نن درس ربط او تعلق د بیګاني درس سره دا دی چې هغه ورځ موږ تاسې د یتیمانو، د کونډو، د ښځو حقوق هر څه بیان کړل. نو هغه نه بعد الله پاک بیا هغه خپل د قرآن مجید مطابق چې هغه کوم ترتیب دی، ترغیب او ترهیب شروع کوي. یعنی ترغیب مطلب دا چې خپل اسلام ته راشوئ، ما عبادت کوئ، او ترهیب مطلب دا چې کفر ما کوئ، ګناهونه ما کوئ. هغې دنیا کې مو بیا نتیجه څه وي؟ خرابه وي. نو الله پاک فرمایي ولله ما فی السماوات وما فی الارض، الله خاص الله لره دي هر هغه څه چې په اسمانونو کې دي، او هر هغه څه چې په ځمکه کې دي. په اسمانونو کې چې څومره فرښتې دي، هر څه مخلوق، هر څه چې دي، دا ټول الله دپاره دي، دا ټول الله جوړ کړي دي، دغو ټولو مالک الله دی. دا د الله په قدرت، د الله په قبضې کې دي. او هر هغه څه چې په ځمکه کې دي، که انسانان دي، که حیوانات دي، که جمادات دي، که حشرات دي، که نباتات دي، هر څه چې دي، که په بحر کې دي، که په صحرا کې دي، دا ټول الله پیدا کړي، دا ټول د الله په قدرت کې دي. نو الله پاک اول مو تاسې ته خپله بادشاهي ښیي چې د هر څه زما په قدرت کې دي. نو بیا ویلې ما عبادت نه کوئ. کسو څومره یو ښکلی انداز دی د الله پاک. یو نیم سړی یی چې الی ما دا کار وکړه، دا کار وکړه، نو هغه نوره کسان چې هغه یی ته څوک یې زه تا دا کار وکړم. پښتو کې یی ته کوم باغ مولی یې. چې کوم سړي سره لږ داسې طاقت وي، پیسې میسې ورسره وي، بیا هغه ته هر یو سړی منډې وایي، ای والا دا نصابه ما ته فایده رسیږي. نو الله پاک
یعنی چې د هر څه ما قدرت کې دي، هر څه ما پیدا کړي دي، ویلې ما عبادت نه کوي، چې څه مشکل دی وي زه درته حل کوم. داسې څوک شته چې دعوا وکړي چې دا ټوله دنیا ما پیدا کړې دی؟ نه. داسې څوک شته چې وایي چې اسمانونو کې ما بادشاهي دی؟ نه. صرف او صرف دا بادشاهي، دا قوت، دا طاقت چا سره دی؟ دا الله سره دی. نو چې دومره لوی ذات تا ته دعوت درکوي چې راشه اما عبادت وکړه، اما خبره ومنه، په دغه دنیا کې به هم کامیاب وي، هغې دنیا کې به هم کامیاب وي، د هغې باوجود ته دا نه مانې او ته څې خلکو سې منډې وایې، نو ته ډېر بدبخته بدنصیبه انسان یې. بیا هغه نه مخکې الله پاک څه فرمایي؟ ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم وإیاکم ان اتقوا الله. په تحقیق سره مو وصیت کړی وه، نصیحت مو کړی وه، خلکو ته مو دا خبره کړې وه چې تاسو نه مخکې تیر شوي دي اهل کتاب لکه یهود نصارا، چې تاسو صرف او صرف ما نه ډارېږئ، یعنی د ما عبادت کوئ، ما خبره مانوئ. هغه ټول سرکشه شول او مسلمانانو ته مې وایاکم او تاسو ته مې هم دا وصیت دی ان اتقوا الله چې ما نه وډار شوئ. وان تکفروا که چېرته تاسې کافران شوئ لکه څنګه چې یهود او نصارا شول، نو تاسې دا سوچ ونه کوئ فإن لله ما فی السماوات وما فی الارض، پس یقینا خاص الله لپاره دی هر هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هر هغه څه چې په ځمکه کې دي. څه مطلب؟ که تاسې کافران هم شوئ، یهود و نصارا او د نبي علیه السلام امت ته او نوره خلکو، بیا هم د هر څه زما دپاره دی. الله پاک یی ما په باچاهۍ کې نه کمای ارسي نه زیاتی ارسي. څومره ښکلی انداز دی. وکان الله غنیا حمیدا، او الله چې دی هغه بې پروا دی له هر شي نه، یعنی هیڅ چاته څه ضرورت نه لري، غني دی، مالداره دی، حمیدن او ښه صفتونو والا دی. داسې هم نه چې مثال خبره نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله الله کی بد صفتونه دي، نه هغه غني دی، حمید دی، هغه ښه صفتو والا ذات دی. که تاسې ما عبادت کوئ او که نه کوئ، ما په صفاتو کې، ما په بادشاهۍ کې، ما په طاقت کې، ما په قوت کې هیڅ کمی زیاتی نه ارسي. الله داسې یو عجیبه ذات دی. سبحان الله، څومره ښکلی انداز کې الله پاک متاسو ته دعوت ورکوي. دلته یوه خبره درته کومې، همیش دپاره ځان کې د غنا صفت راولئ. غنا مطلب ده بې پروا. یو خو داسې بې پروا وي چې هغه خپل مور و پلار نه، کور نه، ښځې نه، هر چا نه بې پروا وي، هر رقم ته بې پروا نه. بې پروا مطلب ده چې خلکو ته ډېر مه توسېږه، خلکو سره مطلب اشنایي مه کوه، مالدارو خلکو ته ډېر ټیټ جګېږه مه، بې پروا اوسېږه، صرف او صرف الله ته پروا لره، صرف او صرف الله نه امید ساته، په دنیا کې چا نه امیدونه مه ساته. څوک درڅه ښه کوي ښه اوسه کوه، څوک درڅه بد کوي بیا هم ښه اوسه کوه، پروا یې مه ساته. همو تاسې یایو که نه ولکه د پروا کیا شمې، هېڅ کیسې کې دې نه یمې. نو دا رقم د ځان کې د غنا صفت پیدا کوئ، بیا به ډېر کامیاب وي. ښه بیا به د خلکې تا پسې منډې وایي، په ځای د دې چې ته خلکو سې منډې ووایې. او که ته خلکو سې منډې وایې هغه یې چې دا څه فضول انسان دی. هر یو انسان چې کوم چا سې چپړوسي کوي، هغه چا چې چپړوسي کوي هغه یې ته نه زړه کې نفرت کوي، خو مخامخ څه ورته یایي نه. همداسې ځان کې ښه صفات راولئ. حمیدن، همیش دپاره ځان کې د ښه صفتونه پیدا کوئ. چې ښه سړی وي که نه، هغه دشمن به یې تا صفات کوي چې والا دا مې دشمن دی اگرچې خو ته یې ښه یایم. نو الله پاک چې غني او حمید دی. ولله ما فی السماوات وما فی الارض وکفا بالله وکیلا. بیا الله یای چې خاص الله لره دی هر هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هر هغه څه چې په ځمکه کې دي. وکفا بالله وکیلا، او ښه کافي دی او بس دی الله، ښه کار جوړونکی، ښه وکیل دی. بیا الله پاک فرمایي ان یشأ، که چېرته هغه وغواړي، یذهبکم، نو بوبځي تاسې،
یعنی تاسې ټول به مړه کي تاسې ټول ایها الناسو دا ایها الناس دا عام دی دا مسلمان کافر هر چاته شامل دی ناس خلکو ته یایي انسانان هر قسمه انسانانو ته ویلی شي که کافر وي که مسلمان وي صحیح شه ښه یعنی تاسې ټول به مړه کي او بیا به څه شي ویأت بآخرین او نور مخلوقات به پیدا کی داسې هم الله کولی شي الله پاک موږ ته یایي تاسې دا سوچ ونه کوئ چې والله بس موږ د الله عبادت نه کوو هسې هم الله پاک نور خلک نشي پیدا کولی دا بله دنیا جوړول دا خو ډېر لوی تکلیف دی بس موږ د الله خبره نه منو نه الله یایي په سکندونو کې تاسې به ختم شوئ په سکندونو کې به نوره دنیاګانې درته جوړې کړم او نوره مخلوقات به درته پیدا کړم هغه به بیا ما عبادت کوي دا سوچ ونه کوئ وکان الله علی ذلک قدیرا او دی الله پاک په دې کار باندې یعنی په کوم کار باندې په اعدام د تاسې باندې چې تاسې ختم کی او ایجاد د بل قوم باندې په بلې دنیا ایجاد باندې به نور خلک به جوړ کی دی ښه په قادر دی سبحان الله الله پاک کن چې دا کن ویایي که نه چې شا بس هغه کار شوی وي موږ تاسې چې ویایي چې شا ګنټې نسی معمولي چې هغه وړیکې هغه یوه کوټه چې جوړوو په 2-3 ورځو کې جوړوو هغه یوه خښته چې جوړوو په 2-3 ساعتو کې جوړوو اول خاوره راوړه بیا هغه خاټه که بیا هغې نه خښته جوړه که بیا هغه 2-3 ګنټو کې وچه شي بیا ورته ونیسه په 2-3 ساعته ایله خښته یوه دانه جوړه کړو سبحان الله نن دپاره همدا درس بس دی وما علینا الا البلاغ